بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. او دلته راغلي پرشتیږ ناس مشران او د ټولو شکریا ادا کوم. یقینا موږ خو نو مصروفه یې په کوژده کې یې نیمه ګنټه په دې خوا راسو حالات بلې خواته ځي. نو ستاسې کور ودان خو په دایمه شي کې زموږ سره څه کومک کوئ، هغه که پرلت وي که کوژده کې. انشاءالله اوس ترتیب ډېر برابر سوی دی. دا به انشاءالله په داسې لنډو شپو کې د هغه دروازه به یې موږ ته به ځو راځو. دا زموږ ستې دروازه ده، دا هېڅوک نشي بندولی. خو موږ ته به یو شی داسې کوو لکه فرض منځ کوو، هم به دلته راځو هم به کوژدک له راځو. خالي چې دا زموږ منجمه ډکه یې دا د دوی د سر درد دی، دا د دوی د سر درد دی. نورې خبرې به نه کوو، ګرمي ده، وخت کم دی او مشران ناست دي. زه خپله یو عادت لرم چې یو ځای کښېنم بیا 3 ساعته نه ولاړېږم چې تر څو پورې زموږ مطالبه نه حل سوې، او دا د کمیټۍ فیصله سوې ده. د لغړي اتحاد مشرانو کړې ده او کمیټۍ سیاسي پارټیانو کړې ده. کوم کوژدک یې بند کړی دي یا کوم پرلت یې ایښی دي یا ډي سي افیز یې بند کړی دي، دا ټولو دا فیصله کړې ده او دا د دې ولس فیصله ده. موږ په دې باندې تنقید نه کوو چې یو پای خلک وایي چې اول دلته مذاکرات کېږي اول دلته کېږي. موږ دروازه غواړو که په اسلام آباد کې مذاکرات کېږي، که په کوټه کې کېږي، که په کیله کې کېږي، که دلته کېږي. د دغه ولس په خوښه به دا فیصله کېږي چې د ولس کومه فیصله وده، د ولس کومه فیصله ده، د ولس دا فیصله ده چې د پخوا په شان موږ لکه دروازې لره چې ځو راځو، خو د هغه فیصله به وي. نو د ټول کام به په دې ځای دا فیصله وي، هغه که ملا دی که خان دی که سیاسي دی که قومي مشر دی، پر دغه سټیټ باندې خدای دې وکړي چې دغونه کوچنی اعلان وکړي د ټولو به پرانیني. خو د هغه خبرې دي دا شی به نه کوو، غلطه به نه کوو، نه به یې زه کوم نه به یې بل ورور کوي نه به یې بل ورور کوي. موږ ته ټوله سره ورونه یي، که څه سیاسي ورونه دي، که څه قبایلي مشران دي، که څه د لغړي اتحاد مشران دي، موږ ته ګرده یو وجود دي. او بله خبره دا ده دا نیټ بند دی. موږ سرکار ته بار بار دا وایي په ټوله پاکستان کې نیټ هیله دی او تا نیټ بند کړی دی. وجه څه شته؟ وجه دا شی ده چې دا افسي ظلم وکړي او زموږ جانان شهید سولو، ایوب شهید سولو، دغه په دغه وجه باندې بند کړي چې هغه کوم ګولۍ پر دوی وچلې دي هغه ویډیو پورته سولې. نو په ټوله دنیا کې دوی رسوا سول، ځکه دوی نیټ په دې بند کړي. موږ به سرکار ته دا وایي چې دغه نیټ هیله که کدي نه کېله بیا دغه تومبې دا ولس دا هم کوی چې دا تومبې بندې کړي، دا ستې نیټ ستې لکړې دي دا هم کوی چې دا بند کړي. نو دغه نیټ هیله کوي چې موږ ته دا مظلومانو اواز در یو ځای پورې ورسوو. انشاءالله هغه اوس خبر دي، دوی هم غاړې لږ ایښي دي، خو د بده مرغه موږ دوی لږ سر ورکړی دي. د لږ موږ تن سره ورکړو. زه خواست کوم د خپلو مشرانو ته چې موږ په حیثیت زه ستاسې یو کوچنی ورور یم، هېڅ کمانډري مانډري نشته. ورور یې په کوم نامه باندې راته وایي زه ستاسې ورور یم. ما د ورګردو د هغه د منډو د نوم خوښ دی چې دا کوچنی پر دې ځای فیصله وکړي. زموږ په کام یو ډېر غټ ناورین راغلی دی. د هغه د وطن د بربادۍ سره مخامخ دي، په دې ټوله خبر دي او موږ ته انشاءالله تعالی دا رامعلومېږي دی په چند ورځو کې به دغه لارو موږ ته راکړي. لږ د زغمه کار واخلي، منجمه ډکه ساتئ. هغه که څه د کوژده کې، که څه د پاسپورټ افیز دی، که څه د پرلت دی، دې لره دی ښه په غټ تعداد راځئ. یو ګنټه وجوې هېڅ اسمانه شه پکې هغه بېکارئ، بل کار نه لرو. نو چې دښمن ته 20 کسان موږ ناست ښه دی که 10 زره ناست. محنت به کوو، کوشش به کوو. د 8 میاشتې کښېنستلي انشاءالله تعالی په دې لږ وخت کې ما درته وویلې چې دا جنګ به موږ ګټو، دا موږ ګټلی دی، دا ولس دا فیصله کړې ده. هېڅوک دا سوچ نه کوي چې دا به پلانکی خرڅ کړي، دا د چا پلار نشي خرڅوی. دا معمولي خبره نه ده، دا د ګرد افغان جنګ دی، دا د ګرد پښتانه جنګ دی. دا رقم شهیدان ورکړي دي. پر دا روډ باندې عبدالله شهید موږ ورکړی دی، نعمت شهید موږ ورکړی دی، نقیب شهید موږ ورکړی دی، عمران شهید موږ ورکړی دی، سرکۍ شهید موږ ورکړی دی، یعنې داسې د ولیدي ورور نافع موږ ورکړی دی، ایوب شهید موږ ورکړی دی، جانان شهید موږ ورکړی دی. اوس زه د شمارن در لک اولیم. د هره شله د هره سپانه زموږ په وینو لړلې ده. خلک چې دا سوچ نه کوي دا وینه یې پالتو وینه ده، دا وینه به خامخا رنګ راوړي.
خامخا به یې نه راوړي به که چیرې موږ ته لار نه کړه دغه کوم ذمهواره خلک چې دي دا خو کولی شي چې موږ د مخه سو دا ولس راپسې زموږ مخ ته څوک تېری شي هیڅ څوک نشي راتللی د دې ایمان موږ ته معلوم دی نورې خبرې به نه کوو ډېرې خبرې د قرآن ښې دي ډېره مننه ستاسې کور ودان ډېره مننه